دا چې مار ته سر ته وګوره عید الله عید الله ډېر بې خونده باران نه دی دا نوی قسم دی داسې عجیبه ګوره د خدای قدرت ته ګوره ښه داسې عجیبه قدرتونه عجیبه نښې د قدرت د اوبو کې ناستې دی Hello. سرمنې مې ایستلې ده دلته ټوله چمړه یې ایستلې ده کپړې یې بدل کړي دي دې سایډ ته ګوره ښکاري نه نو چېرته تللی دی سرمنې ویستلې ده تقریبا ورقابو ده هذا तुम पितने बचे दे ना गोरा जब म सरमानी मामा ओ कोबरा پړسي را پړسي دلته دیوال ته اوچت شوی سره نشته که څنګه نیم تیرست دې ته ویلی شي چړیاګر ما سره اوسېږئ ښه ما سره اوسئ انشاءالله لږ لږ به مو ګرځوم ښه ډېر نه صحیح ده چې لږ مو له خواله راولمه دا غریب دغه شوی دی بوډا شوی دی بوډا دا یو ښځې دیوده ده بس مزې یې کوي قلارې خوبونه ښځې په هر ځای کې ناراسته وي د خدای شان دی ښه دا پکې نه وی ماشاءالله دې ښکر دی وګورئ Llama and oryx. دا شترمرغ چې ورته وایي هغه دی نه دې ته وایي شترمرغه بس دا غټ میوزیم دی د پېښور زو دا پکې مونږ یو روان یو قسم دیدارونه د باندې کوم انشاءالله دې ته وایي جنګلي زیبرې جنګلي زیبره مبارکه دا چې د خر په مثل باندې دی ته ځنګلي خر هم ویلی کېږي به هر حال زیبره مو ته ویلی کېږي شریعت مطهره کې د دې خوړل هم حلال دي شریعت مطهره کې د دې خوړل هم حلال دي او دا پکې بل قسم دی نه دا د مارخور په رنګه یو ځناور دی خو د مارخور په مثل باندې دی د اوسۍ هم شکل دی چې دا اوسۍ سوي هرن د هغې په مثل باندې ډېر زبردست ځناور دي ماشاءالله ډېر مینه ناک ښایسته هغه دی ولته هم لاستې دی باقي دا دي
ډېر ښایسته ښایسته ځناور دي خوراک کوي لګیا دي دی پکې د څه شي نقشه ښودلې ده ماشاءالله او ماشاءالله ډېر ښایسته ځای دی لوک هم ډېر برابر ورکوي ډېر مزېدار ښایسته خوندونو نه ډک ماشاءالله دلته دا سیز دی دا اړیال چې ورته ویل کېږي اردو کې والله پښتو کې ماته نوم نه راځي ځان داسې هرن غونته کې دغه د اوږده ده لږه بیا رازوم کړمه شاید تاسو ته نظر باندې راشي لږه لرې ده دې خاطر باندې رازوم کېږي سمانه نورې ماشاءالله ماشاءالله دې ته هغه باراسنګه غونته کې ده ډېره ښایسته ده ډېره مزېداره ښایسته مزېدار واغه ده یو دغه ده دا ګرځي لګیا ده ماشاءالله دې ته یې زرافه وګورم څومره زبردست ماشاءالله د الله تعالی څنګه قدرت دی دا دونګ غټې غټې خپې سمه لکه پوره کمره د دې هغه کمرې هم داسې جوړې کړې دي ماشاءالله چې سم زبردست لوک ورکوي عیدالله ډېر ښایسته شی نه دی ها ماشاءالله وګوره دې داړو ته وګوره دا چې دی وچی چې یو ودې خوري څنګه وایي مگرمچ هم اوشان دا نوی قسم ماشاءالله دو ګوپونو والا دا وګورم شترمرغ مبارک دا ګوره د خدای قدرت ته ګوره دا په هغه په پرندو کې راځي او دا په حیواناتو کې راځي ته وګوره دواړه یو شی دي د دې هم دا ډنګ ډنګ خپې دي او د هغې هم زبردست جسم د قریبي نه ته وښیم ماشاءالله ماشاءالله ډېر مینه ناک شي وګوره هله زبردست فاتحه زوی وګورم دا ملت شي جوړ کړه ماشاءالله دا اوسۍ دي ښه د نږدې نه ته ښیمه ډېر ښایسته څیز دی زبردست اعلی هلته خو لرې وې که نه دلته نږدې دي دلته یې سم دې خولې له ور وړم دا وګورئ ماشاءالله ماشاءالله اوس به مې درس خوړلی وي ستاسو د برکته به مې هله ډېر نیازبین سي خلق دی ډېر نازک شی دی چې په یو پیره په دې خوله کې راونیسي داړو کې نو دې ته وګوره ګلهري ګرځي لاړه منډه دغه ووینئ دا ووینئ لکه د چیلۍ غونته کې ماشاءالله دا یې غټ کمال کړی دی دا وینئ ښه قرآن مجید کې چې کوم د ځناورو نومونه یاد شوي دي نه دلته یې ټول را ذکر کړي دي نمل خیرات نحله طایره عجل جمل نه داسې ورپسې ځئ باقاعده آیاتونه مو سره راغستي دي که نه اوس د داړور ځنګل باچا وښیم ښه دا دی چې د نوم دې هم خلک یریږي خلک انسانان هم ورته ځان منسوب کوي وایي زه شعر یم داړې وایي را सिम्बा मर गया है अब तुम्हें ही राजनीति संभालनी है وحیدالله څه خیال دی وحیدالله اوه ماشاءالله اوس را روان دی
تو تاسو ګورئ وحید الله شکل نه سړی راکېږي وی ایبي دی خلی دی ګوره भेड़िया कमरे खबरदारी हुई नो खुराक होता चूल्हे दे वही ओ माशा माशा وي ستا ویډیو کې خپل می ځه او دای بل قسم دی وګورم دومره نارو جالونو کې بند کړی دی بیخي خطرې نه بهر کړی دي غوښه وته یې خدا هاي ماشاءالله دا وګوره وحید الله دام پکې بس شیرانو کې یو قسم خپل خوراک کوي لګیا دی چرګانې ورته ورچو چرګانې ورته ورچولي دي اورې پاپ نه دروازه به څه کوي دا فرق څنګه خوراک بره ورولي په جنګلو دې ته ورشي دننه نه ورولي وګورم دا بچی نه دا چیتا دی په خپل خوراک باندې بوخت دی وی وحید الله وګوره دې ته عربي کې کوم اسد صدان نمرة نور نه ته خوراک ورچي تراونډ کاغي د دې حسن په دې ټیم کې معلومیږي ماشاءالله